امریکا وايي په افغانستان او پاکستان کې القاعده شبکه له تاریخي ځوړ سره مخ ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د ترهګرۍ ضد ملي مرکز وايي په افغانستان او پاکستان کې القاعده شبکه له تاریخي ځوړ یا رکود سره مخ ده او بیا راپورته کېدل یې ناشوني دي. په امریکا کې دننه پر بېلابېلو هدفونو باندې د القاعده شبکې له مرګونو بریدونو له 22 کلونو تېرېدو وروسته د امریکا د استخباراتو وروستۍ ارزونې ښیي چې د ترهګرۍ پر وړاندې د امریکا د جګړې په پایله کې دغه ډله په عملي توګه ناتوانه شوې او نور په امریکا د برید توان نه لري. د امریکا د ترهګرۍ ضد ملي مرکز مشرې کریسټي ابي زید د دوشنبې په ورځ د 2000 لومړي کال د سپټمبر د 11مې د ترهګریزو بریدونو د 22مې کلیزې په مناسبت په یو بیان کې وویل القاعده په افغانستان او پاکستان کې په خپل تاریخي رکود کې ده او بیا راپورته کېدل یې ناشوني دي. هغې زیاته کړې چې القاعده هدف ته د رسېدو وړتیا د رهبرۍ مهارتونه د دې ډلې یووالی د ټیټو او لوړ رتبه‌و ترمنځ ژمنتیا او یو مناسب محلي چاپیریال له لاسه ورکړی دی. نوموړي دغه موارد د امریکا او د ملګرو د بریا د بېلګې په توګه یاد کړي دي. په امریکا کې د 2000 لومړي کال د سپټمبر د 11مې په بریدونو کې د القاعده شبکې 19 ترهګرو 4 مسافر وړونکي الوتکې وتښتولې. 2 الوتکې په نیویارک کې د نړیوال سوداګریز مرکز له 2 برجونو سره وجنګولې. یوه بله الوتکه واشنګټن کې د امریکا د دفاع وزارت سره نږدې له یوې ودانۍ سره ووهله. 4م الوتکه په پنسلوانیا کې نسکوره شوه. په دغو بریدونو کې شاوخوا 3000 کسان ووژل شول. د پیښې د دې لامل شوه چې د امریکا په مشرۍ د ناټو ځواکونه د ترهګرۍ پر وړاندې جګړه اعلان کړې او د القاعده شبکې د له منځه وړلو په موخه چې مشر یې اسامه بن لادن د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې اوسېدو پر دې هېواد برید وکړ. اسامه بن لادن چې د سپټمبر د 11مې د بریدونو اصلي طرحه کوونکی و د 2011 کال د مای د میاشتې په 2مه نیټه د پاکستان په ایټاباد ښار کې د امریکا د پیلوټ الوتکې په برید کې د امریکایي ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې ووژل شو. لیدونکو له ملتیا مننه، ښاد اوسئ.